چې کله رونو دویم شپې له اوخلی شي او دا خلق د قبرونو نه دا را پاسي نو 13 جمعه می در طویل او چې دا به بربندي جامع بینه چولې او دا بخپیب لخپیوی او دا بسنت کړیم نی عائشہ رضی اللہ عنہا د دوړو جهانو سردار مبارک ته وی چې د الله رسول خلق به یو بل ته نګوري هغه ورته ویره دا کار د دې نړیر زیات سخت دی هر انسان ببر اسمان ته ګوري الله ته به دغه ته انسانانو ته به حکم نګوري لکه څنګه چې د کومر الکانو کې شهوت نشته داسې بداخله کې او دانور دا به یو میل په اندازه باندې دا راخته شي حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي وې د دین ور د تیزی دا به یو پلش چند الله پاک نورم زیاته کی او د خلکو تبدمر نږدې ښکاری چې دوی به وی یره دا خو یو سو غزمنګ ته بس نږدې دی دا خلک به په خپل خلو کې ډوبي خلق بستگی وی اوگی بی گرمی بی او دی بوی چی حساب کتاب بکل شروع کیگی نو 13 جمعه مم در طویلو چی خلق بلار چی حضرت آدم علیہ السلام لرا او آدم علیہ السلام تبوی چی گورت اللہ پیغمبره او ته زمنګ نیکی زمنګ د پارا سپارشو کچلې حساب کتاب شروع کی اب هم ورته چورلټ انکارو کی چې نشم کوله زکه ز الله د غنم د دانې نه منې کړو ما هغه د غنم دانې لما ګوتی وړي هغه مخلیتا چولې دا سره د دینا چې حضرت آدم علیه السلام توبه الله قبول کړی دا او 300 کاله حضرت آدم علیه السلام الله ته پاغي باندې جوړلین دي او د دوړو جهانو سردار مبارک فرمایي وې د دې ټولو انسانانو اوخ کې چې یو طرف تکي او د حضرت آدم علیه السلام د اوخ کې بل طرف تکي نو د دې انسانانو په اوخ کو د حضرت آدم علیه السلام د اوخ کې یو په نه ایسه به پیدا زیاتی دومره غلطه جړلې دي اب بیا وای نه زدا کار نشم کوله نو يرونو لک سوچو کا چې د حضرت آدم علیه السلام توبه الله قبول کړي دا الله ته دومره جوړلې دي ابم الله ته نشي مخکې کې دې سفارش بنشي کوله او وای بچنل الله سمره په غضب دی د دین نه مخکې چته الله دومره په غضب شوی دی او نه بد دین پس الله دومره په غضب شي نو چې هغه دومره یریږي د الله نه نو يرونو چې زو ته به توبه الله ته ورشو زموستا بسالی لګونته سوچ کاوه بیا بنو علیه السلام له هلاک راشي حالان کې نو علیه السلام خپل نوم عبد الغفار دی دا غنو خپل عبد الغفار او هغه الله ته ډیر زیات جړل نو هجړاته وای نو د دې وجنه وتخلق بیا نو ہوئے هغه به منکارو کې جزم نشم کوله نن الله دومره په غضب دی د دین نه الله چې تمخ کې دومره په غضبو نه د دین پس دومره په غضب شي خلق به ابراهیم علیه السلام للارشی هغه به منکارو کې بیا به خلق موسی علیه السلام للارشی بیا عیسی علیه السلام لا ټول به وي مونږ نشو کوله اخر کې براشي امام الانبیاء لا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لا پاک پیغمبر مبارک به وته وي زړه دی اهلیم زب سپارشو کم زما په سپارش باندې حساب کتاب شروع کی نو جبرئیل امین رونو دا براغلی او هغه به ځان سره یو براق راوستي د دوړو جهانو سردار مبارک په پاغه براق باندې کینی براق به اسمان طرف روان شو د محشر د میدان دا ټول خلک به ورته ګوري د دوړو جهانو سردار به یو مکان ته ورسي یو داسې مکان به چې غب زلیدون کی ډیر زیات نورانی به او ډیر زیات کوشاد او فراخ به
هغه مکان ته به د دواړو جهانو سردار مبارک ورسیږي هغه ته ویل کېږي مقام محمود هغه روحانه او کوشاده مکان هغه ته ورسی او د خلکو ته بدلان دي نخکاری رسول الله مبارک صفاتونه به شروع کی د دواړو جهانو سردار مبارک ته د عرش هغه تجلیات الهی هغه رسول الله مبارک ته تجلیات الهی د الله ښکاري پاک پیغمبر مبارک به د عرش لاندې هغه مقام محمود باندې الله ته په سجده باندې پروزي او د دې دنیا د اور وزو په برابر سجده به د دواړو جهانو سردار مبارکو کی او بیا چې او داسې صفاتونه د الله به بیان کی چې داسې صفاتونه د الله به نه چا مخ کې بیان کړي او نه به رستو څوک بیان کی رب العالمین ورته سوی ارفع رأسک ای زما حبیب سر اوچت کا سل غواړه تو تا بدر کولی شي اشفع شپارس کوا تو شپا ستا سپارشم قبلیږي د دواړو جهانو سردار مبارک وته الله بندگانو سره حساب کتاب دې شروع کا رب العالمین به وی ښا زتم ورزا او به حساب کتاب شروع کوم د دواړو جهانو سردار مبارک برش خلق بډیر زیات په سخته کی بیا بد دی لومبی اسمان داس یو نور راحکت شي یو رڼا بد دی نوم به اسمان نه راحکت شي او په هغه رڼا کې به وازونه چې کله غرنا راحکت شي هغه نه بد سبحان الله आवाज راخیږي دا هغه نه بد لا اله الا الله आवाज راخیږي هغه بد لومبی اسمان پرشتي دا خلق چې غنور ته وګوري او هغه رڼا ته وګوري نو دا خلق باغ فرشتو ته وي زمنګ رب پدې نور کې دی هغه به ورته وي چې نه مونږ خو د ډومبي اسمان فرشتي یو دا الله شان خو د دین ډیر زیات دی دا فرشتي با دا سب جوړ کې بیا به د دویم اسمان فرشتي د دویم اسمان را روان شي داغی مخ کی رڼانه به دا نورم زیاتی او چې دا راحکت شي نو دوی بم د الله تسبیح وي سبحان الله بوي تهلیل بوي لا اله الا الله بوي دا نور رڼا بم نور زیاتی نو چې دا پرشتي راحکت شي نو بیا به دا بندگان تپوسو کی تجلیات ربی پدې کړي زمونږ رب پدې کړي هغه به ورته وي چې نه مونږ خو د دویم اسمان پرشتي یو د الله شان خو د دینم ډیر زیات دی بم سب جوړی کی سب شي بیا د دریم اسمان پرشتي بیا د سولورم بیا د پنځم شپږم وم اخیره کې به د عرش پرشتي دا بم لاندې راکوشي دا پرشتي به ټول سپونه جوړ کی رب العالمین دا به اسرافیل علیه السلام ته وای اسرافیل شپېلې کې پوکی هوا هغه به پشپېلې کې بیا پوکی وای د محشر په میدان کې چې څومره خلق دی دا به ټول بهوش شي پیغمبران بم بهوش شي انسانان په دې ټولو باندې به بهوشي راشي دا ټول خلق بهوش شي رب العالمین با پدغه وخت کې خلق به بهوشي او رب العالمین به سره د خپل عرش نه نزول کی سره د خپل عرش نه به رب العالمین دا نزول کی د محشر میدان ته او د قیامت میدان ته د پاره د حساب کتاب چې بندگانو سره حساب کتاب وکي نو الله به د حساب کتاب د پاره د غرش الهی سره میدان د قیامت او د محشر ته نزول کی د عرش یا وخت په بیت المقدس کې چې کومه ګټه د صحرا نو یو خپل عرش دا په هغه ګټه باندې دا پرته وي رب العالمین به د بندگانو تسوي او بیا د نور رڼا به ختم شي د سپومې رڼا هغه به ختمه د نور رڼا به بیانې د الله په نور باندې به د اسمانونو او د ازمکه منور د نور بسرانه بیا د سپومې بسرانه د ستور رڼا خوشتا او چې نور روخي د ستور رڼا بیا کار نه کوي د سپومې رڼا خوشتا او چې نور راخکار شي د سپومې رڼا کار نه کوي نو د رب العالمین پاغي نور باندې بد اسمانونه او د اسمکه بیا منور شي نور رڼا به تا تاړو ښکارینا او نه بد د سپومې ښکاری
رب العالمین بده بندگانو تسوی اے بندگانو تاسو خبر موریده تاسو چې سکول نو تاسو خبر موریده او تاسو چې سکول او کم کارونم کول او کم خبرم کوله هغه پرشتو لیکلی ته خو لګې نن سبا د ګناه خبرم کې ته خو چې دا بس ما سره څوک نشتا نه الله تعالی ستاده خبر رب العالمین اوری دا په الله باندې پټی نه دی دا هرڅ الله په دې باندې خبردار دی نن چې د فلسطین په مسلمان باندې کم ظلم روان دی دا په الله باندې پټ دی څه اغل ته چې کمې خوځې کونډې شوې ولې الله د دین نه خبر الته چې کمې میندې په بچو باندې جوړې دی ولې رب د دین نه خبر الته چې ماشومان دا وینې توی شوې نابالغ ماشومان دا یو کال ماشومان دا 2 کالو ماشومان هغه ماشومانو باندې وینې روانې دي هغه میندې چې دا وی په خېټه باندې حمل هغه حملونه غورځېدل نن د زمکه په سر باندې په مسلمان باندې جهاد فرض عین دی چې کله په یو مسلمان باندې د دنیا په یو ګډ کې تکلیف راشي بل مسلمان باندې جهاد فرض عین دی نن د ټولي دنیا په مسلمانانو او د ټول ملکونو مسلمانانو باندې جهاد دا فرض دی نن پټولو باندې جهاد دا فرض دی بعضی وخت جهاد فرض کفایي بعضی وخت جهاد فرض عینی نن پټولو مسلمانانو جهاد دا فرض دی فرض جهاد څه شو ولې دا دومره مسلمانان د 50 ملکا دا څه کم شپېته ملکا دا چې را یوځای شي یوازې اسرائیل پکې ورته سری امریکا په جرجقه باندې لګیا ده او هغه اسرائیل سره امداد کوي او دا غزین میزایل را غورځيږي او دمکی ورکه غوري دازي اوس دوار کې غنی ټبند باندې را غورځوم یو موټی اسرائیل پکې شپږ زره کسان محمد ابن قاسم سره غونډ انډیا باندې ورل انډیا له شکست ورک علاقه فتح کړه او نن پیربون مسلمانان هغه سره د یو اسرائیل علاج نشته خو سیبه یاره دا یاره نن زمنګ د پاکستان چې کم مشران دي او د پاکستان کم صدر د پاکستان کم وزیر او د پاکستان ستا د فوج د افسران او د کمانډران او د ټول فوج د مشر دا به د قیامت ورسره جواب ورکړي نن خو اختیار مسلمان سره پلاس کې نه دی نن خو اختیار تا سره پلاس کې دی خدای دې بیا ستاره غټمبه مباسي او الله دې ستابق د میزایل د پاره وباسي یو سړی پلار مړو وته ویره د لاټین ولې نه بلې وې دا بچ تر ضرورت په وخت کې پکار راشي پلار یې مړ دی ضرورت نشته دا بل ضرورت په وخت کې پکار راشي خدای دې بیا ستاره د میزایل وباسي ضرورت به کله راځي د مسلمانانو وینې توی شوي د دې زنه ولګه را پوج کنه تیارې تنخواګانې واغېستې په هفته کې 2-3 ورځې غوښه خوړلې ده پرېږده چې یو کوچي ورزشو کې ورویچو چې په جنګ کولی شي او که نشي کولی چې هلته نشي کولی سبا به د انډیا سره شو خو صیبه د الله نه یره نشته د امریکې کاکا نه یره شته د چین نه یره شته د روس نه یره شته نه بیا اقوام متحده اجازت نه ورکوي د 2 ملکونو په مابین کې چې جګړه راشي هغوی پیش او کارې پیشه اقوام متحده اجازت نه ورکوي 3 ملک به پکې نه راځي او د امریکا پکې ولې راغلی دا ولې د اقوام متحده خلاف کوي اقوام متحده خدای دې چې هغه پیغمبر دې موږ به د الله منو موږ به د خپل پیغمبر منو نن دغه مسلمان سره سه به امداد نشته دا که سبا زمون په وطن باندې راشي بیا بس کو الله د محشر میدان بی او امام الانبیاء بی او د الله په مخ کې به تعالی لسه جواب ورکې د الله په مخلوق باندې ویني روانې دي په مسلمانانو باندې ویني روانې دي او سیب راغې تاسو اړشته دي نه د خلینه که خبر وباسي نو ارسلی یری ګر د خلینه خو څه نشي مخ کې کنه که وباسه مسمه وجنی مړه نو مرخو په خپل نیټری قسم په خدای کده مرګ نسو بچو هغه مشرف دلت اخلاص شو هغه په دغه باندې په پریدیا کې چې په زنانو باندې هغه جامع حفصه کې بمباری وکړه هغه اخلاص شو د مرګ نه دغه جنکه خمړې کړې اته اخلاص شو
نه د جرنل ضیاء الحق په شانته نر سړی پکار دی دا سه نر سړی پکار دی چې راوی دانګل او پټه پټه باندې الله پاک هغه امریکا هغه روس لم شکست ورک روس هم ټوټه ټوټه ک دا سه نر سړی پکار دی نه ملته پر نر سربره پکار نډر انسان پکار دی دا سه بے غیرته مشران او داسې وزیران خدای دې په سمندر باندې ورلو زمون په مل چې راشي موږ به قرباني د خپل مل د پاره ورکو ان شاء الله العزیز د دین د پاره به موږ ورکو قسم دې چې ورکو به دا د پردي مل خونه دا د موږ مل ته موږ به ورکو د غرنګ داغه نور مسلمانان د پاره قرباني پکار ده او بیا د شهادت د عظیمه مرتبه درونو نو الله به د محشر په میدان کې خلکو ته سوي اے بندگانو تاسو چې سوي هغه موریدل او زما پرشتو هغه خبرې زما پرشتو لیکلي داغه نفس بس شروع کیږي نو چې خلک د قبر نه را پاسي نو دا بتګي د هر پیغمبر به د خپل حوزي اوله مسله به د حوزي داغه نفس بیا به حساب کتاب شروع کیږي او داغه نفس به بیا تولی تاسو خیال یو مثال بدر لدرکم چې کله دا پرچی وی کنه نو د پرچو نمخ کی وی را شاول به زبانی امتحان والو او بیا تینا پرچی والی ناول به حساب کتابی داغه زبانی امتحان او داغی نفس بتل د میزانو لگی ونزع الموازین القسط لیوم القیامه الله وی حساب تلو تلی بمنګ کیږي حساب کتاب برونو دا شروع کیږي اگر چې بعضی بدبخته هغه تل د میزان دانه مې په دې ډلو کې وډله تیر شوی دا معتزله د حضرت حسن بصری رحمت الله علیه او شاګردو واصل ابن عطا هغه پلانت باندې شو او داغه د ډلې نه جدا شو او دغه وخت نه داخلك پیدا شو اوی بخپل عقل تکتل د عقل نه بیکاره غشت او د قران چې کما یاد براغي یا حدیث براغي او عقل بینه من نو بیا به يرغوي به من خپل عقل تګور دا د عقل بچونه عقل تبن ګوري هغه خلکو بسوي یره دا وزن د اعمالو نشتا د اعمالو د وزن نه چورلټ انکار وکړه الکه ولی د اعمال وزن نشتا یره وی چې کم یو عمل انسانو کی هغه پناشو زما دخلین لا اله الا الله محمد رسول الله د لفظ وته هغه پناشو نو شته دینو څتلی هغه شی به تلی چې هغه موجودی نو د اقوال او افعال او د منځونه کم دي دا ختم شي نو اخر دا ستلی یا داخله پریدا قرآن به یادوي دا مخلوق دی دا د الله چې کم دی دا کلام نه دی ولی دا الله کلام نه دی او دا الله خبرې نه دی یاره خبر ولا خله پکار ده نو دا الله خو خله کم دا وای خبر ولا خو جبه پکار ده دا الله وی جبه کم ده خبر ولا خو تعلق پکار دی دا الله تعلق کم دی خبر ولا خو شونډه پکار دی دا الله شونډه کم دی خبر ولا خو مخارج پکار دی نو دا الله مخارج کم نو وی دا قران وی دا الله دغه نه کلام نه دی دا غینه انکار وکړو دا مخلوق دی پیش په امام احمد ابن حنبل صاحب امام ابو حنیفه صاحب دا وفاتو او امام مالک صاحب هم دا وفاتو او امام احمد ابن حنبل په دې فتنه کې مبتلا شو هغه قران د الله کلام دی او دا غیر مخلوق دی دا حادث نه او دا قدیم دی درس تناسو شاگردان ورته ناستو او معتصم بالله ورپس سړی راولېګ وته ویرا حاضر شد دربار ته د بادشاہ خبره منل او اطاعت کولونو دا واجب دي وته ویخه روان شو او شاگردان ورپسې دي چې کله د بادشاہ دربار ته لاړ قاضیان ناس دي دا وی قاضي مخه ته ناس دي وی استاد قرآن مطابق عقیده صدق هغه وته قرآن دا کلام الله دا د الله په خبري اچ چاغ نه کو چې کوم قاضي ری هغه په اعتراضونه شروع کړل چې یاره دا خو الله لدی جسم ثابتای خیر دا خبري وګديري لنډه خبره بدرتاو کما امام احمد ابن حنبل له الله سونه شاتو تړل او جلات تويخه مضبوطی دوره ولا ورکا شاګردانو ته تاسو دیوال سره ودرېږي خو آیا جلات چې دا درو چتکل کنه او راوی برول ورلا د امام احمد ابن حنبل سید نبی نه د وجود نه روان نشو او چې څنګه د املاله گزار راغی وی بسم الله چې کله ول دویم گزار امام احمد ابن حنبل لورک وی الحمدلله
چې کله ول دریم گزار ورک امام احمد ابن حنبل سی وی ان لله چې کله ول سلورم گزار په دوره باندې ورک وی لا حول ولا قوه الا بالله چې کله پینځم گزار ول په دوره ورک امام احمد ابن حنبل سے فرمایي القرآن کلام الله چې کله ول شپږم گزار په دوره باندې ورک ویلی یصيبنا الا ما كتب الله لنا هغه براتر شي چې الله را لسه مقرر کړي پرتګاغ ته بوشلې پرتګ پخ کته کېدوش دغه وخت کې شاګردانو سره مې رشوا امام احمد ابن حنبل سے بسمان تو قتل او بیا د اثر راخ کته سمدستی پرتګ واپس اوچت شو ورپورې اون خطر یو کم دیش دوری امام احمد ابن حنبل صاحب لور کړي او دا وینې تن روان شوه عجز به هوش شو شاګردانو ته وراشه په استادم پډنګ ډولې باندې یوسه وجه خو یریدل چې امام احمد ابن حنبل صاحب یوړو دا قشان وته شاګردان جزانان ناستی چې کله په هوش کې راغی او طبيعت برابر شو استاد جی محترمه ستا خو پرتګا خوشلید کته کېده واپس اوچت شو دا ولی وی ما الله تصر پورته کچ یا الله کزه په حق ما زما د پرده او د حیا خیال ساته الله می سمدستی پرتګ روچت نو دغه معتزله ورونو هغه وی اعمال بنه وزن کیږي الله تعالی ارچ عمل معلوم دی نو ټول ته ساجت دی دکاندار چې یو شی تلی وته معلوم نه الله تعالی ارچ عمل معلوم دی ټول ته ساجت دی عقل نه کار واغش مونږ وایو نه الله فرمایي ونزع الموازين القسط ليوم القيامه الله وی مونږ بتل دی حساب دو د قران د آیاتونو وزن ثابت دی د پاک پیغمبر ورک د حدیثونو وزن د اعمال ثابت دی مون وزن د اعمال د منو مون عقل ته نه ګورو عقل خو به گمراه کی د امیر معاویه رضی الله عنه ذو یزید نو د دو زامن یو ذل نوم خالد او خالد ابن یزید او بل نوم خالد او معاویه ابن یزید یو له خپل پلار نوم خالد دا دواړه ډیر زیات خيار او زمو علماوی په اسلام کې چړومبه فلسفي تیر شوی دی هغه د خالد ابن یزید دی ډیر کوټه پلار باندې روان یو ځکه د عیسایانو ګرځوا هغه ته وردن نشو عیسائی پادری پکې ناستو پوپ امراغله دی نو د عیسائی هغه ته وی دا د مسلمانانو د بادشاہ زوی د ډیر زیاتو خيار دی پوپ وته وی لکه وی زدن یو څو ته پوسونه کومه وګوره جواب براله راکې ښا دی وته وی سیدا که جواب را راته خو در لبدر کما او کنه راته د خپل استادان نه بته پوسو کما نا ورته وی تاسو پیغمبر وای چې یاره انسان جنت تلال شي میوه بخوري خوراکونه بکي او شربتونه ارسه بسکي وی بالکل زمون پیغمبر ویلی دا او تاسو پیغمبر وای چې نه پکې ډک او د سماتشتا او نه پکې تاسو د سماتشتا وی او دا زمون پیغمبر ویلی خنه وی دا ستا عقل منی چې انسان د خوراک کوي سکاک د کوي روزانه د کوي نو ډکه کم خوالاړي او تشه کم خوالاړي دا ستا عقل منی او ته بالکل دا زما عقل منی خوراک بم کوي او سکاک بم کوي او نه بډکی نه بتشي مړوي د دې مثال خو چته ماته په خارج کې خوایا او ورته وی چې دا ماشوم د خېټه د مور په خېټه کې دی نو د مور په خېټه کې دی خوراک کوي کنه کوي او ته یو د مور په خېټه کې خوراک کوي وی هغه ټټیو لټینه ماته وخایا د مور په خېټه کې خوراک خو کوي کنه او د سماته کم ځای کوي ا پاټی سش کوناټي ولا سوپ پاکي تشه پکې سشوي هغه ته یې ډیر زیات خياري ګور عقل خطا کړي رونو عقل به بالکل دانه مني اغه ذات چې هغه په دې باندې قادر دی الله پاک په دې قادر دی چې د اقوال اعمال پیدا کړ هغه په دې قادر دی چې الله به د دې لپاره تلوم پیدا کړي دا سره کدا سره دا او مړه نن هغه زمانہ ماشاءالله ختم شوی دا خبره پرېدا چې ته پستر ګنخ کاری دا بسین تلل کېږي او قایمات ربیله پرې تارونو کې بجلی کم ده او سیب په دیوال د میټر لګیدل لري دا راغې تل را میاش در پسې سیب د غراشي الکه بل خودم را راغلی لري
دا خو ستاغه میټر دی کنه تلی کنه تلی ستا په دی وجود کې ګرمي یخنی شته دا غي د پارتل ترمامیټر دی الکه 101 تبه دا هغه تلی کنه تلی نن سبا هغه آلات وروتل چې پاغه باندې د اعراض او د اقوال تلل کېږي هغه په خوانه خبري ختمي بعضی دکاندار دا ټماټر دی گاړو والا تا ګوره کیلو یې تللی هغه ته هغه معلوم دی چې دا کیلو دی گا کراش یو کیلو ټماټر راکا وې دا تللی مې دا یې ګوتې کړي ته ګوره او تاسو په مخ کې تل کې ورچومه نو تل کې هغه ته ورواچي نو دکاندار ته وزن معلوم و دا تلی ولی اورګه چې گاګ په نظر کې هم معلوم شي نو الله تعالی ارچا اعمال معلوم دي او که الله پاکي اوس داسې جهنم ته ورواچي نو وای بچي سه به سه ورواچولم او چې د دې ټولو خلکو په مخ کې ولو تلی کنه نو دی به موچره د دې جهنم مستحقو ما خلک به موي چې د دې جهنم مستحقو اسه نه دی ورچولې نو رب العالمین ما درتوی دا سره د خپل عرشنا به الله پاک نزول او کی محشر د میدان او قیامت د میدان ته او یو خپل عرش دا به بیت المقدس کې چې کومه ګټه د صحرا د پاغي باندې به پرتای حضرت موسی علیه السلام به د الله د عرش پنی ولی د دوړو جهانو سردار مبارک سوی وی ما ته پته نه لګي چې موسی علیه السلام زمانه مخکې په هوش کې راغلی دی او کنه په کوخه تور کې تجلیات الهی لیدلیو نو داغه د وجنه په بیهوشی راغلی و نو که داغه د وجنه په الله بیهوشی نه راوسته پته نه لګي نو دغه وخت کې بیا رب العالمین دې بندگانو سره حساب کتاب شروع کړي نو چې حساب کتاب شروع کړي نو لکه دلته چې څنګه دا دروغجن دي دا سره دې دروغجن بالتن دروغ وای الله به وتوی بنده دا ګناه می کړی دا الله دا خو ما نه دا کړی رب العالمین وتوی کړی دا الله نه مده کړی گواهان کم دي الله وتوی زما دا کرام الکاتبین دا فرشته گواهان دي کنه الله دا خو ما نه دی لیدلی گواه خدا سے پکار دی چې ما خو لیدلی دا خو ما نه لیدلی دا سه ما ته گواه خایا چې غز ما خو لیدلی وی کنه الله بوته وی چې ستاره وجود پتا باندې گواه کم او به منی وی بالکل دا منم الله ورله پدې خلی باندې مخروي لاس به خبر شروع کی چې په ما باندې ګناه کړی دا اندامونه به خبري شروع کی گوی بو کی دی به خپل اندامونو ته پکزلو شي چې تاسو د وجه نه جګړه کومه چې تاسو د جهنم نه بچئ او په ځان باندې گوی وکړه د نوح علیه السلام قوم بسوي ما جاءنا من نذیر الله مونږ ته پیغمبر نه دراغلی چا يرولی نه یونو دین چا نه راوړي نوح علیه السلام براولی تا وته تبلیغ نه کړی دین دی نه رسوله الله ما رسول دی اغوی به وی نه دی را رسوله وی الله گواهان دی مونږ ته وخی نوح علیه السلام به وی دا پاک پیغمبر مبارک امت زما گواهان دی مونږ او تاسو براولی مونږ بګویو کو چې او الله نوح علیه السلام دوی ته دین رسول دی اغوی بوی الله موقع خود گوا د موقع گوا پکار دی دا خو زمون نډیر رست دنیا ته راغلی دیغه وخت ونه نو العالمین بوی چې دا ما بندگانو تاسو غواغي وخت نه وې من بسو ایو الله من ته په خپل قران کې ویلی من ته پیغمبر ستا ویلی دی ستا قران او پیغمبر دروغجن نه دی هغه من ته ویلی دی رب العالمین به وی چې بالکل ما په قران کې ویلی دی زما پیغمبر ویلی دی نو دا خلک به دا خبرې کوي خیر چې کله حساب کتاب رونو شروع کېږي الله ډیره سخت وي رب العالمین به حضرت آدم علیه السلام تسوي یا آدمو ابو وتوی لبیک وسعدیک والخير كله في يديك الله حاضر ما نو حضرت آدم علیه السلام ته الله وی اخرج بعث النار ډیره سخت روز ده اخرج بعث النار آدم د جهنم چې کم لخر دی غرو باسا نو سوک جستا کم د جهنم دی غرو باسا حضرت آدم علیه السلام به وتوی چې سمره رو باسن الله به ورتوی په هر زرو کې یو کم زر جهنم لرو باسا په هر زرو کې یو کم زر د جهنم لرو باسا د دوړو جهانو سردار مبارک صحابه ته وی خپکیږي ما دا چې کم یو کم زر الله وی چې جهنم لرو باسا نو پدې کې با
یو کم زر یاجوج ماجوج یو تاسو نو پکې یو کس پکې تاسو نه نو ډیر سخته وي نو چړومبي صاحب کتابونو شروع کېږي د دوالو جهانو د سردار مبارک امت سره به شروع کېږي د پاک پیغمبر مبارک نوم به الله والی چې اے احمد خپل امت تیرا مخ کی کچی حساب کتاب سره شروع کم امام الانبیاء وی دا وقت په ما باندې ډیر زیات سختی ډیر برابر باندې سختی یو طرف ته رسول الله مبارک نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولاړی بل طرف ته دواړو جهانو د سردار مبارک نه عمر فاروق رضی الله عنه ولاړی پاک پیغمبر مبارک پوچوس حساب کتاب ته څوک پر مخ کې کم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بدل الله سنونی سے ابوبکر الله تمخ کې ته حساب کتاب تا اب وتوی چې الله ګوري ما ور مخ کې نه کې ګوري ابم یری الله ما خو په اخر وخت کې مسلمان شوه ما او د جون اکثره حصہ می په کوپر کې تیرا کړی دا الله ګوري ما ورخاره کا ما مخ کې کوا ما اس عمل نه دی کړی او حالان کې د دوړو جهانو سردار مبارک سوی وی پما د چا د احسان بدلم نشتا د ټولو خلقو د احسان بدل ما خلاص کړی دی سیوا د ابوبکر نه داغه د احسان بدله به پرواز د قیامت اغل الله په خلاص دی یو ځل عمر فاروق رضی الله عنه وتوی ابوبکر راځه چې یو بل سره د نیکه بدلی کو زبد خپل ټول جن نیکه تعالی درکم او ته بس مال صرف یو نیکی راکا وی عمر کم نیکی را نغواړي وی د دوړو جهانو سردار مبارک سره چې کله تا په غار کې دریش په تیرې کړی او درې ورځې اراله راکا ما چې څومره تهجد منځونه جهادونه کړی ټول ورلواله ابوبکر صدیق رضی الله عنه وتسوی عمر چې دا خلاته چې دا نور خلکم در سره مرګري شي هغه دریش په بدر لدر نکم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی د دوړو جهانو د سردار مبارک د اثر زما په دیغه کې پروت ته اسمان صفا دی او د ستورو ډک دی وی پاک پیغمبر مبارک ته نو فرمایل چې د الله رسول د اسمان د ستورو عمر نیکه د چاشتا وی راته وی او د عمر نیکه د اسمان د ستورو عمر دی وی ما وتوی چې ان حسنات ابي بکر د ابوبکر نیکه څه شوي وی ما ته وی چې د عمر ټول نیکه او د ابوبکر یو نیکه دا غدومره نیکه دی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بد دوړو جهانو سردار مبارک د الله سونی سي ابوبکر رحمخ کې انشاء الله ته حساب کتاب تا ابوبکر صدیق رضی الله عنه برست زور کوي او جاړي با یا د الله رسوله ما الله تمخ کې مکو غوري دا ټول امت بری سره سو شرمنده شوی غوري زکه کزری ورمخ کې کړم او په ما باندې را جهنم وازو شو ټول امت بری شرمنده شړم به پکې لار جهنم تا ما مور مخ کې کاوه د دوړو جهانو سردار مبارک کو تی ابوبکر ترا مخ کې شه الله پاک پیغمبر ورته د الله رسوله ما مخ کې کاوه کړ ما د الله د شان مناسب عبادت نه کړي ما مخ کې کاوه او واقعونو د اویا پیغمبرانو په شان عبادت چې انسانو کې نو د محشر په میدان کې بدام کم وګڼي الله تمام مخ کې کوا پاک پیغمبر مبارک به راکاږي ابوبکر برست زور کوي د دوړو جهانو سردار مبارک پیرا مخ کې یو سو قدم ابوبکر والد جاړي با اے سسره نشتا رب العالمین ته په دې ځمکه باندې سر کیری او جاړي بچي به وای الله سم نشتا جاړي بچي به وای او پاک پیغمبر مبارک په وای پروردگار دغه سپینګره مې ابوبکر مې در مخ کې کړل دې مې در مخ کې کړل دې ابوبکر بجاړي رب العالمین بوته ابوبکر سر اوچت کا سر زما د غار مرګریا سر اوچت کا مجاړه سر اوچت کا زما حبیب فرمایلی دي چې ابوبکر په جننه زب چت خپل حبیب دروغ جننه کما ز جنت تا ابوبکر هو خلاص شو د دوړو جهانو سردار مبارک په عمر ته عمر را دی خوا کې گستان نمبر دی هغه بدل اسنو نسی عمر فاروق رضی الله عنه برستو زور کوي پاک پیغمبر مبارک به مخ کې راکاږي او عمر فاروق رضی الله عنه برستو زور کوي
هغه به مخ کې راکاږي عمر فاروق رضی الله عنه برست زور کوي د الله رسول ما مخ کې کوا د دوړو جهانو سردار مبارک دی ور مخ کې کی و چې څنګه الله ته مخ کې کی رب العالمین به ورته سوي السلام علیک یا عمر اے عمر پتا دې سلامي د ټول نړو به سلام چې رب العالمین اچي ابا په عمر باندې واچي عمر پتا ر الله بوته پتا باندې زما سلامي عمرم کامیاب حضرت عثمان رضی الله عنه برامخ کی شي نو چې کله الله پاک هغه سره حساب کتاب کوي نو ډیر آسان حساب کتاب وسر رب العالمین کی یو ځل د دوړو جهانو سردار مبارک د اختر ورځ او پاک پیغمبر مبارک د اختر منزل روان حضرت عائشہ رضی الله عنها ورتوي وې دا الله رسول ته خو د اختر منزل روانه کور اسم نشته چې پاک د مدینه منوره کونډه برازي د مدینه منوره یتیمانان بچی برازي او پدې نیت برازي چې رسول الله بارک د کور نه بد اختر و زمون سيوسو اسم کور نشتا سخوراته پرېده کنه چې مونږ پاخه کو کنه چې د کونډو روندو یتیمانان لهور کو کنه د دوړو جهانو سردار مبارک عائشہ رضی الله عنها ته فرمایل وی عائشہ وی دی وخت خو ما سره سم نشته ایسم نشته چې درل درکم د اختر وزدا رسول الله مبارک کرستنو پاک پیغمبر مبارک د اختر منزل لار چې کله د منزل نه راغی چې وی کتر عائشہ رضی الله عنها کور کې لګیاله او ډوډۍ پخې د مدینه منورې چې کمی کونډې دي هغه راځي خوراکونه وړي چې کم یتیمانان دي خوراکونه وړي عائشہ زه خو چې تلم کور کې سنو دا د کم دی نه رااله وی دا الله رسول چې تاسو لاړې نو حضرت عثمان رضی الله عنه اوخ باندې دا غلو دا غړیو دا ارس بار کړیو اغه اوخ د سامان یو ډک ما کر راولېګ یو استابلی بیبي کراولېګ بل استابلی بیبي کراولېګ چې څومره بیبيانې وي ټول بیبيانو کرے یو اوخ په سامان والا لېګلې نو چې راغې نو به شروم په پخلی باندې وکړه د دوړو جهانو سردار مبارک ډیر زیات خوشاله شو یا الله عثمان سره پروردگار حساب کتاب پاسانه باندې وکا نو رب العالمین به عثمان رضی الله عنه سره ډیر آسان حساب کتابو کې هغه بم جنت تلل بیا راغی نه پس علی رضی الله عنه سره به حساب کتابو شي هغه سره بم ډیر آسان کتابو شي هغه بم جنت تلل ولی رسول الله مبارک علی فی الجنه عثمان فی الجنه طلحه فی الجنه زبیر فی الجنه دا خود رسول الله مبارک داخلي نه ختلی دا با الله پاک جنت ته الله پاک بداخلی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه واقعا می در تکړه وا د دوړو جهانو سردار مبارک داغه د جنت زیره ور کړی دی الله به جنت ته داخله زموستا پشانتی وی سنا دا وی خو مال او دولت سره مين نه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې مدینه منوره تراغي 2 درهم ور سره ودوا د دوړو جهانو سردار مبارک تو د الله رسوله دعا راتاو چې الله له دې کې برکت پیدا کی تجارت شروع کوم د دوړو جهانو سردار مبارک وته دعا وکړه اغه باندې غوړی واغشتل په مزه تجارت کې به الله پاک برکت ورکاو دومره مال او دولت ول الله ورک چې په هغه زمانہ کې کروڑپتی و بعد وخت کې به د کور د کوټې د پیسو او د روپو ډکه پرته او صحابه کې څومره 3000 غلامان د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا ذات کړی 3000 غلامان دې ذات کړی دومره پکې صحابه دا صحابه عمر فاروق رضی الله عنه دې دغه سره د ایران والا د خلک نری دوی به د اور عبادت کا او د اټلی والا او دغه خلک د عیسایانو روم اټلی والا نو دوی به د عیسایانو نو عمر فاروق رضی الله عنه به دوی سره jihad کاوه نو وی د جهاد د پاره سامان راوړې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه 1500 سونه راوستل د پاک پیغمبر مبارک بیبیانو له یو باغ ورک هغه په 12 لک دراهم باندې خرج ک په زرګونو میل منول به دروازه ډوډۍ ورکول یو ورځ د دوړو جهانو سردار مبارک ته د خپل مال نیم مال وته نظرانه ک د الله رسول داوال
نو الله پاک ول مال او دولت ډیر ورکړیو چې وفات شو او هغه مال او دولت سری تقسیمول نو پته بر باندې به ماتول ټوټه به یو قابل خپریوته دومره مال ول الله ورکړیو وړو ول الله پاک سه به سومدا ورکړی یو زل په یو ورځ باندې 1.5 لاک د سروز روپے د په صحابو کې تقسیم کړي 1.5 لاک دنانیر په هغه زمانہ کې زر دنانیر د سل اوخانو په برابر نو 1.5 لاک دنانیر دا په صحابو په غریبانو باندې تقسیم کړي نو چې کله د شپې کور ته راغی نو ځان سره سیب کاغذ او دا سرمن او کاغذ او دا قلم را واغشت اوس لګیا شو د ماسوتن زما پلان کې باغ د پلان کې مهاجر زما پلان کې باغ د پلان کې انصاری دا پلان کې مال می د پلان کې چې څومره د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مالو ټول په صحابه باندې دا تقسیم کړ هغه د شپې تقسیم وکړ وی زما د جامع د پلان کې زما د پټکی د پلان کې ارسه ویشل اوس په الله نظر دی کړ چې ارسه یو ویشل ود شو چې کله سار د دوړو جهانو سردار مبارک مجلس عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه راغی ارسه خو بیګاب تقسیم کړی دی دا بس صحابه ول ورکوم ایسم ځانته نه دی پرېږه جبرئیل امین رب العالمین راولېګ د دوړو جهانو سردار مبارک تسوی جبرئیل امین اے د الله رسول رب العالمین را لګلم او الله وی چې عبدالرحمن باندې زما سلام وایا او عبدالرحمن ته وایا چې دا بیګا د کم تقسیم کړی دی الله وی دا بس ما قبول کړی دی او الله وی چې پدې کې ته زما او زما د پیغمبر د طرف نه وکیلې پدې کې کاروبار کوا او په خپل تبه خرج کوا او رب العالمین وی چې عبدالرحمن ته وایا چې استاد د مال به تاسو حساب کتاب هم نکوما او د جنت زیریم ورلا ورکا نو صحابه ته په دنیا کې هم د جنت زیر صاحب ملو شوی دی کنه زمو ستا په شانتی چې بل براغ او ارمانزه پسې صاحب بچی چې بل لزر راغلی دی او بل 2000 راغلی دی او بل 8000 راغلی خدای پاک مو به خسر واچوا نو صاحب جیب ته بغوته کې نو 10 روپیا به ورواچي نو بل بجیب ته ګوته کې نو 60 روپیا به صاحب ورواچي دا بل په دې باندې داخليږي ولې دا جمعات کې دا بیلی چا خرج کړی دا خو د پم د وجنه تا پس بل راغلی دی په دې پم باندې د ودسونه سوق کوي په دې وصل خانه کې د الله بي سوق ما خو در تزرزلوي چې د الله نو یریږي او د شعائر الله ادب کې ګوري ادب ډیر لوی شی دی د الله د کور او د شعائر الله ادب کې ګوري خو تاسو پاغي باندې عمل سیبونه چې خلک برانه خپشي د وډیګرام او د یو زیبل ځای سړی چې هغه د جنابت کړي او استاد جمعات په ګډ باندې قدم راکې خو د اوراغ او سرخانه ته ورنوزي پکې لاندې طالب ته پکې نمبر هم نه ملاويږي چې هغه پکې عجز او 10 پکې مات جمعات ته هغه خلک راځي چې د جنابت په غسل کې د خدای په کور کې قدمونه ږدي نو د غسل خانه د هغه لپاره دا خو چې کوم تبلیغیان دي او رال سی روزه کې ولګیدل هغه به پکې ودسو او دا چې کوم جمعات کې طالبان دي دا خداوی لپاره د لیټین جوړ دي دا د کندي د خلکو لپاره جوړ دي چې سبه راځي به په جمعات کې به دسمات کوي دا د شاعر الله غ تعظیم توک دا د شاعر الله غ ادب توک د خدای نه ویریږي پاک پیغمبر مبارک فرمایي چې کوم انسان جنوب دی جمعات ته بنه داخلي نو ذکر پاکستان وزیر اعظم نه اغنور نارواګان نشه منې کول دي ته خو تعالی واچو وکړ دا کور دی سره پاره یو دسمه تل ته وای نه کې چې دلته کې نو بل خو مستاره خرچې د وجه نه راغی کنه او داخلي به خیر بیا سوک پکې خو چې کله مونږو کې نو سیب ځان ته بټاک بٹن له سیب ګوت یوړي ځان ته پکې ذات کې او قسم په خدای کې بیا 500 روپے مګه پکې والا په بل کې چي بیا سیب بل کې څوک پیسې نه ور کوي نو هغه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه اده مفتی عباس او د وډیګرام د خلکو په شانتینو جمعات کې سیبا د یوم یاش د بل لپاره چغي وکړه دون خو شرم او حیا پکار ده کنه د غیرت او د پښتو نه کار پکار دي کنه د خپل کور بل داخلول شي د جمعه تغنه شي داخلول او په خودوس ک 8000 رالي لزر رالي سیب جوړ شي د زرګون نسري
خدای دې پکې خیر پیښ کی یو ټرک بوړې کې خیر روپیا نو بیا په یو توړه کې خیر راوړې داسې وخت در باندې را روان دي او داسې مشران را روان دي په بوجه کې به بوجه کې به او پیسې یو سي هغه بوجه به توړو کې داسې وخت در باندې را روان. نو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دا اللہ نے یریدون کے انسان نو پاک پیغمبر مبارک ہوئی عبدالرحمن ابن عوف فی الجنہ پاک پیغمبر مبارک دا جنت زیرے ورطا ورک اب خامخا جنت تبی حساب کتاب ازی نو سیب حساب کتاب بشوروشی ہر انسان سر بھی حساب کتاب کیے گی صرف پیغمبران اگر حساب کتاب نہ مستثنا دی اغوی سره به حساب کتاب نه کیږي او یا چې کم کافران دي نو دا اغوی حساب کتاب تساجت دي ولا نقيم لهم يوم القيامه وزنا غایت رانیر اغوی چې کم دي اغوی سره حساب کتاب نشتا او رب العالمین دا به حساب کتاب شروع کی نور چې کوم خبرې دي ان شاء الله العزیز هغه باینده جمعه کې خیر ان شاء الله بیان کو دوکه الله زمون راضي شي الله د خپل قهر نه مساته الله د خپل عذاب نه پروردگار او ساته او د فلسطین چې کم دا غریبانان او دا مساعد اجزانان دي او په دې باندې ظلمونه کیږي الله ته امداد وکا لکه څنګه چې د بدر مجاهدین سره د الله صحابه سره امداد کړو د فرشتو په ذریعہ الله دا ته پروردگار اوی سره امداد وکي او هغه اسرائیل الله په خپل قهر تبا او برباد کا او دغه شیطانان امریکا الله دام په خپل قهر تبا او برباد کا الله زلزلې پیرا واسطه کا الله طوفانونه پیرا واسطه کا الله مرزونه په پروردگار را واسطه کا داسې بیماری په دې کافرانو الله را ولا چې پروردگار پاغي یو ګرځي چې بیا سر اوچت نکي الله په خپل قهر او په غضب باندې پروردگار هوا او مسلمانان د دې ظلمونو الله بچ کې او الله زمون چې څومره مشران دي غیرت او پختو ایمانی جذبه پکې پروردگار پیدا کې چې جهاد اعلان پروردگار وکي اخر وخت په خپل دا کلمه روانه کې لا اله الا الله محمد